د مارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کېږي، نه دې څوک بچ کېدی شي. یو ښځه وه د هغې زوی مړ شو، نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي، نو دې ته چا وی چې زما زوی مړ شو، دقه یو زوی یو چې دا به څنګه جمدي شي. چا وی یاره پلانکي ځای کې یو عالم دی، یو نیک سړی دی، ته ورشه که څه دم درود دله وکړي. دا راله هغه مولانا صاحب له هغه نیک انسان له وی زما زوی مړ دی، زه خو ډېره زیاته پریشان یم، او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي. هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وی بلکل زوی به دې جمدي شي، خو یو چل وکړه، د 7 کورو نه مال اوبه راوړه، د 7 کورو نه، خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې. هغه اوبه به دم کم، نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي، خو د 7 کورو نه به وراوړې، هغه 7 کوره چې هغې کې مړې نه شوې، نو بیا به هغه اوبه دموم، نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي. دا خو اسان علاج ورېږه 7 کوره نه چې د 20 نه خو به درته را پیدا کړم. خوشحاله شوه، یو کور ته ننوته، تاسو کره خو مړې نه دي شوې، ولې نه د ما نیکه خو مړو. بل کور کره لاړ، تاسو کره خو مړې نه دي شوې، واب دا بل زموږ پلار نه و مړ. بل کور کره لاړه، یاره دا لکه چې تاسو کره مړې خو نه دي شوې، ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ. بل کره لاړه، تپوس کی تاسو کره خو مړې نه و شوې، یاره پلار مې هم جم دی، نیکه مې هم جم دی، نیا مې هم جم دی، خو د نیکه پلار هم مړ شوی. بل کور کره لاړه چې وګرځېده، او رښتیا خبره ده، تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ، داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شي. داسې به څنګه پیدا شي؟ که پلار دې نه دی مړ، نیکه به دې مړي، نیا به دې مړي، که هغه نه د هغه پلار به مړي، د هغه نیا به مړي، د هغه ورور به مړي، بل به مړي. وګرځېده، ښځه پوه شوه، ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی، خو هلته هم زوی مړ دی، که زما بچی مړ دی، خو د هغه سړي ماشوم نصیب مړ دی، که زما زوی مړ دی، خو د هغه هم زوی مړ دی، که زما زوی مړ دی، خو د هغه خوږ پلار مړ دی. چې وګرځېده دې مولانا صاحب له راله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دې مړې نه شوې، او بس پوه شوم. ښځه پوه شوه، وی ګوره داسې کور چې دې پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي، ته ولې په مرګ خفه کېږي؟ خو د دنیا نظام دی ګرځي، کله یو ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی، ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي، وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې، ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه هم راکاږي، بل ځای نه هم، بل ځای نه هم، بل عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی و، د انار دانې پکې پرتی وي، یو کاسه د انار دانې پکې پرتی وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي، که د میان نه رالې هم راغېشتی شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې، نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي، د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه د یو ګوټ نه راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه، او هغه عراق کې، افغانستان کې، کشمیر کې، پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا، نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالی څوک درته وي هغه ګوټ نه والا، هغې نه والا، هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. دغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو، اتم تپوس کوي، وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې، څنګه وباسې؟ بعض انسان د ګڼو نه ساګانې وباسي، په یو وخت کې وباسي، اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کې؟ وی ما سره بلا فرشتي دي، په لکونو فرشتي دي، زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم. دا خو یو نظام نظامه، لیکن الله مال خپل دومره طاقت را کړی دی که زه په 9 اسمان کې کېدم،
کینم او دا خپل دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کم د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سره راخکې شم طاقت الله راکړی فرشته هغه فرشته مقرر کړی دا اخلاصي ته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوزي دی په دا کټ کې پروتي دوه قسم انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیره جمعه مې درته د نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي نیک عمل انسان نه چې کله فرشته سوباسي دا فرشتې ورله نیغ په نیغه نه راځي دی به ویریږي لرې ورته کیني لرې دی دا سوچ کوي چې دا ستوري دي او دا خو څه چراغان دي بلفونه دي هغه ورو را نږدې کېږي دی وایي چې یاره دا ستوري څنګه را نږدې کېږي دا چمک او دمک دا چراغان دا څه چل دی ورو نږدې کېږي چې څومره نږدې کېږي دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیغ په نیغه نه راځي او به یریږي نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي خواله وله راشي په خشته شکل کې چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې دی مقرر کړی دی مونږ له هم شته او کافرو له هم شته زمونږ هم په دوزخ کې هم دی شته او په جنت کې هم شته او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی و هغه ولا الله بل مسلمان له ورکړي دی ته محرومه کړي نو چې ځنکدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښیي په دا ځنکدن کې ورته وښیي دا فرشتې ورته وایي مه یېرېږه دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ دې له به نه ځې نو بیا ورته د جنت هغه ځای وښیي وایي دقې له ور روانې دی په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شومه د هغه اور نه په سترګو وویني او د جنت دغې محل له ور روان یم څه مو خیال دی دی به په تلوارۍ کې به نه دی بیا په دنیا څه کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني ولی جنت یې ولید دوزخ یې ولید چې دا ستانه ختم دغه جنت نه به دی ولا هم یحزنون هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپوي زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت دی دې پسې خلک خپوي لا هم یحزنون دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه وویني ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت لبدي دی خوشحالي چې خدای دا ساره نظر وباسه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفسا تبد الله نه خوشاله الله واستانه خوشاله خوش مطمئن به اطمینان کې به رازقنا الله الذي بوزمه ارجعي الى ربك چې او نفس ته دا وایي چې خپل خدای ته را روان شه رب ته را روان شه دی به خوشاله کې ونی خوشاله راضیه مرضیه تمام خوشاله الله هم درنه خوشاله او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغه کې دن نشه او جنت ته داخل شه دی به دومره خوشاله پرواز بکئی چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شمه الا زر سو باسه حضور پاک مبارک فرمایي داسې به سو باسی لکه یو مشک چې د اوبو ډکې او د هغې نه یو ساس کې وځي نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي دقه بسې د اعصابتې وځي هېڅ تکلیف په وته دی او چې دا ساتې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې
او نور فرشتو د جنت د کفن راوړی دی اعلا خوشبویا د جنت خوشبوئی د پاغه کفن دا روح راوالی دا غ جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو بدنم خوشاله روحم خوشاله دواړه هغه ونغاړي فرشتو له ورکی هغه بر اسمان ته روان کی وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دې په دې خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح په ما راوړې راولې انورو یا الله دا روح په دې لار راولې دا غوړې خشته خوشبوئی کوي چې په موږ دا خوشبوئی ولګي انور فرشتي وی یا الله د دې فلان کې دا روح په موږ راولې او د دې چې په دنیا کې کم خولي نو مو پاغه یادېږي یو بل ته فرشتي وی لکه دا غفلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې کل نوم اخلی اغا وفات شوی دا خوشبوئی خدا غدا او دعاګانې وته کوي او چې کما اغا بیا ورسی علیین تا یا جنت ته ورسی د شهدا او اغا جنت الفردوس ته دي د عام مسلمانانو اغا علیین ته دي او چې کوم وخت کې د بدعمل انسان نسو باسي دا فرشتي راشي مخامخ ورته کېني دا سات راکاگی او سنگه تراکاگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا کعب احبار نتپوسو کدا یوڑے لوی عالمو وی کعب وی دا مسلم دا کافر نا دا فاسق نا چه سو باسی دا سنگو باسی وی دا سے مثال دے لکه دا ازغو ڈکا اونا چه دا انسان پا وجود کے گیرئی او د دغه د ازغی او غنه د انسان په دې رګونو کې خوري وي او دا اونه تراکاږي د دې رګونو نه د روح سره قطرې روزي قطرې دا ساچ روباسي د احساس سره د رګونو د غوخه او د وینې او قطرې روزي او بل مثال دا سي ور کوي وی لکه سسپار چې په اور کې سرشي او په لمدو مالوچو کې دې او راکاږي مالوچ بلامدین او سودی لمبا بنا کوي او لوخړې وباسي دغه رنګ د اصحاب په دی وجود کې راخکی شه دا وجود لوخړې کوي الله دې مساتي یا الله ته مونږ وساتي خدای دې جمعې د مانزه د برکت نه او د مسلمانې د برکت نه دغه عذاب نه خدای وساتي خطرناک خبره او دتم دواړه زینو خي ویا غ جنت اوستا خطابه د ملک رس پیرا الله دې خپکو هغه دوزخ ته وځي دواړه وتاوخی چغه وباسي او په زور تیر اثر راکاږي چې ساته وباسي د یو ښا کفن ولا وروړي بدبویا هغه کفن کې فرشتي بند کی چې کفن کې بند کی بدبوئی تیزی نو په دې فضا کې دا فرشتي یاري دا څوک مړ د ښا بنت دي وی دا غفلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې رقم ښانو مو پاغه یادای خیره وته کوي خدای ته تبا کې خدای ری غرق کا خیره وته فرشتي کوي خوارش کتابه د مدینه وکړي نو نن به موږ ستاسو برکت نه د ښا بن نه راته بر اسمان ته روان کی د اسمان دروازې ته ورسي قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگره لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه به تکولو نشي دا غدنه رو غردي لاندې سجین دغه ته ورسیږي یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغي او دا په بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاہ چې ډېر ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده دی وتا چې غوسه شو ته څنګه راغلی بې اجازه ته څنګه راغلی او زما دومره نوکران نه څنګه دلته راغلی ملک الموت ورته وی دره دې کور د مالک په اجازه راغلی دې کور هغه انسان په شکل دغه نه پیژند وی کنه غل نه زره دې کور د مالک په اجازه راغلی مخا کاکا داستانره دا کور او زه هغه ته یې څوک وی زه هغه قسم چې نه مې تمنې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي مال اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وی دا نه کېږي
ملک الموت ورته وی خکه دا ټول ارث دا جیداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وی دا ارث والا دا ارث ستا خو ماله یو ورځ جون راکوي نه کېږي یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي یو 2 منټه خو را چې 2 رکعاته مونځ خو پکې وکړم اعدام نه کېږي یو ساه دی چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې نشته بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کړم نه یې سب نشته خیر و خلاص نبی علیہ السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې څه کسان را جمع شو یروي راځئ لږ الله ته وجاړو سوال وکړو مقبرې ته ځو یو مړی دی که را جمدې شو مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځان کدن او د مرګ واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه داسې ده که نه لکه سال د امریکا څنګه ده سفر دې څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی د دې په ټیلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته دا بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځان قدر مې څنګه و نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدې شو چې مونږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې ووالې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدې کړه چې مونږ ته ځن کدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبوله کړه او یو جلق وشو یو قبر اوښتېد او یو مړی ته بهر ووته دوی ته یې وکتل هغه هم حیران شو دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله دوی تپوس وکړه یاره وی بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم وی دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و د دې مرګ ال راته ووایه وی 100 کاله مخکې رانه سوتې ده 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځان کدن هغه تریخوالی پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خولو کې ځان کدن تریخوالی پروت دی وی دا هم را سره څه ظلم وکړو چې ته ستاسو په دعا را جمدې کړم اوس به بیا ځان کدن نه باندې تېرېږي اوس خدای ته وګورئ ستاسو دعا قبلیږي نو ما له د الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال له وباسي چې ځان کدن را باندې را نه شي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي که نه مرگ تے سویلی دی حازم اللذات اکثرو ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی دا مرگ ذکر دیر زیادو کے بار بار دا مرگ ذکرو کے مرگ سشے دے حازم اللذات دا انسان دا دنیا دا خون دا لذتون ختم کی دڑے وڑی کی پا مالدار چراغی دا مالدارے لذتون خوندونے والا دڑے وڑی کلد پا غریب کی راغی پا ارچا چراغی دا دنیا خوان ختم لذت ختم دا وجود دے تاقا چکم دا مرگ خلقو یلکا جنازی ٹیمو لکی دا سو کوئی سباب خخونن وجود خرابیگی پیسا تلی سو اغا عزتمن پلار بیا سو پخپل کور کے نشی ساتلی خوان ختم شو کنش اغا مال لال پاتے شو اغا بچی پاتے شو اغا کارخانه پاتے شو اغا فیکٹری پاتے شو ازمکا جیداد نوکران اجرا ارس پاتے شو نو مرگ خامخا یو حقیقت تے انکار تے نشے کول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سمر نزدی صحابی دے سونا خدمت کرے دے دیکھو برا کورو باری خدمت کرے دے نبی علیہ السلام پا وطن کے او پا سفر کے او پا لگا او پا نار او پا تند ندی دا نبی علیہ السلام مبارک خدمت کرے دے دا نجی گنی او ڈوڑای بیون خدمت بکم او جنین بکم او دا حضور پاک دا حدیث وی دون خدمت کرے دی 15,000 او 300 او یا حدیث تا دنا دا پیغمبر علیہ السلام نقل دی
شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې ملګری دی کوم وخت کې مري نو دا صحابه ته ګیر چاپېره ناستي نو دی جاړي او صحابو کې وجیب عادت و چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی به ورته وي چې زمونږ په پیغمبر علیه السلام ګورې سلام وی یو ورته وي زما په نبي علیه السلام سلام وی بلم ورته وي زما په نبي علیه السلام سلام وی دی جاړي چا ورته ابو هريره ولې جاړي تا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده هغه نوکري غلامي دې کړې ده وی ولې جاړي وی ته خو به اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته څه وایي وی د مر را سفر ډېر زیات اوږد دی او واقعي اوږد دی که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس به واپس شي روس ته ځي 15 کاله پس 6 کاله پس به واپس شم د دنیا افریقي ممالکو ته ځي او په ډېر لوی زه پی ایچ ډي به وکړم او هلته به زه امفیل وکړم او دا به وکړم او دا به وکړم 15 کاله مې یو کورس شو 15 کاله بل شو 10 کاله خو بیا خو به راځي که نه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغې واپس راتلل شته نشته وایي د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړه نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وایي موږ به څه کوو د مارونو مرګ نه خلاصې نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ چې خپل هم نه خلاصېږي مرګ نه دی نه مرګ نه خلاصېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کی او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی په هغې کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو را شریخ وګورئ نو دوی به ورته دغه ځای نه وګوري دوی به وپېژني چې دا مرګ دی په نښه به وپېژني جهنمیانو ته به یې دې ته وګورئ هغې نه ورته تپوس کړي څه شی دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي نه به حلال کړي ګوره مرګ هم ختم شو حلال به شي نو چې حلال یې کړي نو جنت خلود لا موت ای جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته جهنمیانو ته وی ای جهنمیانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشته نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی بعضې وخت خوشحالۍ نه دا زړه اوچت شي اټیک راشي که د خوشحالۍ نه یو سړی مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه شوي او که د غم د لاسه څوک مړه کېدلی نو جهنمیان به د غم د لاسه مړه شي